ولسمشر محمد اشرف غني د نجونو پر زده کړو بندیز د هیواد راتلونکی بربادوي. په سلامونو مو هرکلی کوم د اف جی نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته، او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني په یو غږیز پیغام کې یو ځل بیا افغانستان کې د مشروع نظام په رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی غني دغه پیغام کې چې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي متاسفانه شاوخوا 1100 ورځې کېږي چې افغان نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. د دې وضعیت دوام زجر ورکوونکی دی او د هیواد راتلونکی بربادوي چې ژر تر ژره باید پای ته ورسیږي. هغه همداراز ټینګار کړی افغانستان اوس مهال داسې یو مشروع او عادل نظام ته اړتیا لري چې ولس له مایوسۍ وژغوري. ولسمشر محمد اشرف غني د خپل پیغام په وروستۍ برخه څرګنده کړې چې نارینه‌و تعلیمي نصاب بدلون ته اړتیا لري، ځکه په وینا یې موجود نصاب ورځنی نړیوالې اړتیاوې نشي پوره کولی. د اف جی چینل قدرمنو لیدونکو، دا زمونږه د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره اف جی نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.